د بلخ ولایت په ساحه کې چې موږ ته هلته دا وظیفه سپارل شوې ده د ټولګټو ریاست د وزارت مقام له طرفه څخه په دغه وخت کې چې موږ ګمارل شوي یو موږ الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوله لاسته راوړنه زموږ دا ده چې د مزار او حیرتان چې عمومي سړک دی او چې زموږ وطن د ازبکستان د وطن سره مشلوي او عمومي شاعره ده دا کې تقریبا 10 کیلومتره تر 1400 پورې دا د ریګو د توپاني ریګو تر تهدید لاندې وه. حتی چې په هغه وخت کې موږ ورغلو نیمه سړک مکمل تر ریګو لاندې و او بیا استا استا چې توپانونه سوله نور هم دغه تهدید زیات سو. په دا 10 کاله په جمهوریت کې دغه سړک نو پاک شوی. الحمدلله موږ وتوانېدلو چې دا مکمل پاک و. اوس هېڅ مشکل هم پر هغه لارې باندې نشته. دنیوال په خبر دی. بله لاسته راوړنه زموږ دا ده چې موږ د مزار شبرغان سړک چې هغه ډېر خراب و، پلچکونه هم خراب شوي وه او خپله سړک هم خراب و. هغه موږ ورغوی او ګټې اخیستنې ته انشاءالله په 2 ورځو کې سپارو هغه هم خلاص دی. همدارنګه موږ د مزار د مرمل ولسوالۍ پورې تقریبا 38 کیلومتره لار ده. په هغه کې 20 کیلومتره موږ مکمله ښه په اساسي ډول باندې جغل اندازي کړله او 8 کیلومتره چې وه هغه اسفالتي ده، هغه ضرورت نه و. چې کوم ضرورت و هغه لاره موږ مکمله ښه په اساسي ډول باندې ورغول او جوړه مو کړله. همدارنګه موږ د عوایدو په لحاظ باندې موږ هلته 2 ترازګان فعاله درلودله. موږ په دې وجه چې یو نوع عواید هم په لاس راشي او دا سړکان چې ملي شتمني ده دا هم خراب نه شي، تر تهدید لاندې رانشي او بلانتوناج وزنونه هغه موږ کنټرول کړي دي او 2 تلې نورې نصب کړي دي چې د هغه لارې څخه موږ یو نوع عواید هم لاسته راوړو او دا سړک هم تخریبات څخه کنټرولوو.